السلام علیکم دوستانو، په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته د لوګو لپاره یو داسې اپلیکیشن در وښیم چې تاسو به حیرانه کړي. ملګرو، که چیرې تاسو غواړئ چې د بزنس لپاره لوګو وي جوړه کړئ، یا دغه رقم د یو شي لپاره لوګو جوړه کړئ، هغه د سکول په باره کې وي، یا دغه رقم د بزنس په باره کې وي، یا د سپورټ په حواله وي، که د هر شي لپاره تاسو لوګو جوړوئ، نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په موبایل کې ډېر اسانه او ښایسته خوندوره لوګو جوړه کړئ. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، لا خپل ملګرو سره شیر کړئ، او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو، تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپس له هغې ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو، کله چې تاسو په دغه اپس له هغې ځای څخه ډاونلوډ کړئ او بیا به تاسو راسئ دغه اپس به په خپل موبایل کې خلاص کړئ. نو ملګرو، کله چې تاسو دغه اپس خلاص کړئ، د دې څخه مین انټرفیس بیا دا رقم دلته دی تاسو ته راوړوي. نو ګوره ملګرو، زه اوس راځم ستاسو له مخه یوه لوګو جوړوم، او هغه لوګو به زه تاسو ته ایډیټ هم کړم، او بیا به هغه لوګو سیو هم کړو چې دغه به تاسو څنګه سیو وایي. نو ګوره ملګرو، کله چې تاسو دلته کلیک وکړئ، دغه ټول تاسو ته لوګو راوړي. ګوره ملګرو، وایي کریټ لوګو، هغه رقم ټمپلیټ سو، اټو ډیزاین سو، مای ډیزاین، مای لوګو او مور اپس. نو ګوره ملګرو، تاسو راسئ په ټمپلیټ باندې به کلیک وکړئ. دا جوړ شوي ډیزاینونه دلته شته، دغه به تاسو الاو کړئ. کله چې ملګرو دغه تاسو الاو کړئ، دلته به هغه ټول ډیزاینونه تاسو ته درکړي. نو ملګرو، کله چې هغه ډیزاینونه تاسو ته درکړي، نو ګوره ملګرو، دلته به اوس تاسو ته ټول ډیزاینونه راواړوي. هر ډیزاین چې بیا ستاسو خوښ شو او هره لوګو مې جوړوله، هغه ډېر په اسانه طریقه سره تاسو جوړولی شئ. نو ګوره ملګرو، کله چې دلته به ستاسو ته ډیزاینونه راسي، نو هغه ټول به اوس تاسو ته ستاسو په موبایل کې خلاص شي. نو ګوره ملګرو، دغه ټول ډیزاینونه دي، بس هر ډیزاین ستاسو خوښ ده، هر ډیزاین لوګو تاسو غواړئ چې جوړه کړئ، نو هغه ډېر په اسانه سره تاسو جوړولی شئ. ګوره ملګرو، دغه ټولې لوګوې دي، یعنې هره لوګو چې تاسو غواړئ چې ایډیټ یې کړئ او جوړه یې کړئ، هغه ډېر په اسانه سره تاسو جوړولی شئ. نو ګوره ملګرو، زه راځم دلته اوس بیا نه لوګو جوړوم. دغه رقم ګوره ملګرو، زه راځم، زه دغه لوګو ورښیم. زه غواړم چې دغه لوګو ایډیټ کړم او دغه لوګو په خپل موبایل کې جوړه کړم. نو ګوره ملګرو، دغه لوګو به دلته تاسو ته خلاصه شي. کله چې ګوره ملګرو دغه لوګو تاسو ته خلاصه شوله، دغه رقم زه غواړم چې د دې نوم ایډیټ کړم، یعنې د دغه نوم په ځای د خپل ټیم نوم ورکړم. دغه رقم تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، او دغه رقم دلته تاسو راسئ ایډیټ به ووایي. کله چې ملګرو تاسو ایډیټ ووایي، دغه رقم دغه تاسو سلیکټ کړئ. نو اوس تاسو هر نوم ورکوئ، هغه نوم به تاسو ورکړئ. نو ګوره ملګرو، زه ورکوم KAFC، یعنې ګوره دغه زما د ټیم نوم ده، دغه ما ورکړئ. دغه رقم به تاسو په ټیک مارک شام باندې کلیک وکړئ. نو ګوره ملګرو، کله چې تاسو په ټیک مارک شام باندې کلیک وکړئ، دغه رقم اوس تاسو ګوره په دې باندې کلیک وکړئ، او دغه رقم دغه تاسو لږ کوچنی کړئ یا بیا غټ کړئ، هغه ستاسو هر رقم مرضي وي، هغه رقم تاسو ته دلته دا ښوولی شئ. نو ګوره ملګرو، اوس که تاسو غواړئ KAFC ده، یعنې دا د دې د ټیم نوم شو. دغه رقم که اوس که تاسو غواړئ چې د دې یو کلر بدل کړئ، نو دغه رقم ګوره دا لیرونه دي، تاسو به راسئ په دا لیرو باندې به کلیک وکړئ. دغه رقم ګوره دا د ټیم نوم ده، یعنې دا د KAFC ده، یعنې د هر شي کلر چې اوس تاسو غواړئ چې بدل یې کړئ، هغه به صرف دلته تاسو لیر دغه لیر به خامخا خلاصوئ. نو دلته به ګوره تاسو لیر انلاک کړئ، او بیا به راسئ په لیر باندې به کلیک وکړئ. دغه رقم به اوس تاسو راسئ ګوره بیکګراوند کې کم کلر ورکوئ، او دغه رقم کلر اپاسټیز والا، یعنې هر رقم کلر چې تاسو اوس ورکوئ، ګوره بیا تاسو کلر بدلوی شئ، یعنې هر کلر چې تاسو خوښ شو هغه کلر تاسو دلته ورکولی شئ، او بیا دغه رقم د هغه اپاسټي تاسو تیزولی او کمولی شئ، یعنې هر رقم چې مو خوښه وه هغه رقم دلته تاسو دا کولی شئ. نو ګوره ملګرو، اوس دا رقم شو، او دغه رقم د دې سټارو، یعنې زه دغه کلرونه ور بدلوم. نو دلته به تاسو راسئ، دلته به تاسو د سټارو لیر پیدا کړئ، او هغه به تاسو انلاک کړئ. کله چې ملګرو تاسو هغه انلاک کړئ، تاسو به بیا په دې باندې کلیک وکړئ، او دغه رقم بیا تاسو کلر چیز کړئ ور بدل کړئ، یعنې هر کلر چې ورکوئ هغه کلر به ورکړئ. نو دغه رقم بیا تاسو راسئ، هغه به چیز کړئ، ټیک مارک شام باندې به کلیک وکړئ، هغه به ولګېږي باندې. نو ګوره ملګرو، زه غواړم چې دا سیو کړم. نو کله چې تاسو دلته دا کونج ته راسئ، دلته ګوره تاسو ته د سیو بټن درکول شوی ده، تاسو به په دا سیو باندې کلیک وکړئ. سیو ایز ا ایمیج به وایي، یعنې PNG، یعنې دغه سره به بیا بیکګراوند نه وي، دا به د PNG په شکل کې سیو شي. دغه رقم ګوره کسټم ته به تاسو راسئ، سایز به ورکړئ. نو ګوره ملګرو، 512 سایز به تاسو دې
اهمیت ته ورکړئ او دغه رقم به دغه تاسو اوکې کړئ. کله چې ملګرو دغه تاسو اوکې کړئ دغه رقم ګوره دغه اوس سیو شوله. نو اوس که تاسو غواړئ چې دغه بل چیرې شیر کړئ له چا سره نو ګوره ملګرو تاسو په فیسبوک په مسنجر په واتساپ په هر شي سره دغه تاسو خلکو ته لیږلی هم سئ. نو ګوره ملګرو په دغه طریقه سره اوس تاسو کولی سئ چې ښایسته ښایسته لوګو وي د خپل ټیم لپاره او دغه رقم د خپل بزنس لپاره جوړې کړئ. نو ملګرو کوم ویډیو خوښ سوي ویډیو سره لایک کړئ له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.